د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهم وروستي خبرونه ده. نن شنبه د جوزا یا د خبرګول د میاشتې 19 د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 8 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سر ټکی. د 1403 کال کنکور ازمونې لومړی پړاو پرون د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شو. په جوزجان کې 390 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا 3 پروژو کار پیل شو. ننګرهار کې یو سراب د انسان تختونکو له منګولو آزاد شو. او افغانستان نړیوال جام کې دومره بریا ترلاسه کړه. اوسم بشپړ خبرونه. د 1403 کال کنکور ازموینې لومړی پړاو پرون د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شو. د 1403 کال کنکور ازموینې لومړی پړاو د هیواد په 14 ولایتونو کې هرات ولایت ته د ازموینې ملي ادارې رئیس سفر پترس کې د نموړ یو شمېر نور ځایي چارواکو له لوري رسماً پیل شو. د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال به کنکور ازموینه په 15 پړاوونو کې واخیستل شي چې په لومړي پړاو کې د میدان وردګ، لوګر، پروان، کاپیسا، پنجشیر، غزنی، پکتیا، پکتیکا، کونړ، زابل، بامیان، سمنګان، بادغیس، هرات، غور او نورستان ولایتونه شامل دي. په جوزجان کې 390 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا 3 پروژې کار پیل شو. د جوزجان ولایت په اقچه ولسوالۍ کې د 390 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا 3 پروژو چارې پیل شوې. دغه پروژو د پیل پر مهال د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي معین انجینر صفی الله احمدزي ویل چې په دغه پروژو کې د 220 کیلو ولټه وړتیا د یو لوی سبسټیشن جوړول، د 220 ولټه لاین غځول او د اقچې په 15 ګونو ولسوالیو کې د برېښنا د ویش شبکې رغول شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه پروژې د افغانستان برېښنا شرکت له لوري پلي کیږي چې په یو کال کې به یې چارې بشپړې او پر مټ به یې سلګونه زره کورنۍ له برېښنا برخمنې شي. ننګرهار کې یو سراب د انسان تختونکو له منګولو آزاد شو. د ننګرهار ولایت مرستیال مولوي سید احمد ویلي حاجی لونګ په نوم یو سراب چې 15 ورځې وړاندې د جلال آباد ښار له جویاب سیمې د ماښام له مانځه وروسته د انسان تختونکو له لوري تختول شوی او آزاد او د کورنۍ ته یې سپارل شوی دی. ننګرهار امنیه قومندانۍ ویان عبدالبصیر زابلي رسنۍ ته ویلي چې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د یوې ښځې په ګډون د انسان تختونکو 2 کسیزه ډله یې هم نیول شوې ده. او افغانستان نړیوال جام کې دویمه بریا ترلاسه کړه. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې شلوري سیالو نړیوال جام ګروپ پړاو لوبه کې نیوزیلند ته تاریخي ماتې ورکړه. دا لومړی ځل چې افغانستان لوبډله نیوزیلند ته ماته ورکوي. افغان لوبډلې د څلورو اتیا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماته ورکړه. راشد خان او فضل فاروقي په ګډه د نیوزیلند 8 لوبغاړي له مخې پورته کړل او دواړو څلور وکټې ترلاسه کړې. په توپانه کې یو ځل بیا رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران ښه وځلېدل. ګوربز په 15 شپږیزو 15 څلوریزو پر مټ شپږ 50 بالونو 8 منډې او ابراهیم زدران هم په 40 بالونو 40 منډې وکړې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم دمرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه.
د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.